د آی پی ایل بولي آیا افغان لوبغاړي به نور واخیستل شي او که نه؟ ستړي مه شئ، د افغان کرکټ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو وخت مو بخیر. هیله ده تاسو ټول ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. ګرانو لیدونکو، آی پی ایل بولي د دې روانې میاشتې په 14مه نیټه شروع کیږي چې 10 افغان لوبغاړي ورته غوره شوي دي. آیا په دغه 10 لوبغاړو کې به کوم لوبغاړی واخیستل شي؟ په خپرونه کې راسره ډېر قدرمن میلمه فهیم مومن میلمه دی. تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایو، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه حماد صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو د یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه وایاست. ډېره زیاته مننه. کور ودان هیله ده چې ښه اوسئ او د ژوند چارې دې ښې روانې. یوازې 4 یا 3 ورځې پاتې دي چې آی پی ایل بولي شروع شي او 10 افغان لوبغاړي دا ځل شارلټ شوي دي، انتخاب شوي دي، یعنې غوره شوي دي. مجیب الرحمن دی، نوین الحق دی، فضل حق فاروقي دی، رحمان الله ګربز دی، عرب ګل مومن دی، وحید الله زدران دی، ګلبدین نایب دی، سیده قاتل دی، قیس احمد دی، وقار سلام خیل. ستاسې په دغه 10 لوبغاړو کې باید کوم لوبغاړی ستاسې په نظر ډېر چانس لري چې واخیستل شي؟ ډېره مننه. کورمودان خوشحاله اوسئ چې د دغه خپرونې لپاره مو ځانګړي کړو. دا چې آی پی ایل یو په نړۍ کې د هغو لیکنو دی چې زیات مینوال لري او زیات پکې هغه لوبغاړي لوبېږي چې د نړۍ په کچه ډېر غښتلي وي. بالکل. نو زما دپاره خو دا ډېر زیات جالب و چې د دغې بولې دپاره د محمد نبي نشتون هغه هم نه دی غوره شوی او بالکل بیخي ثبت نام یې ورته ونه کړ. دا ځل څه علت کېدلی شي چې محمد نبي یادونه دې وکړه، بیخي دا ځل آی پی ایل د ثبت نام ونه کړ، نه غواړي چې آی پی ایل کې ولوبېږي. علت یې څه کېدلی شي؟ زما په نظر تېره پیره چې محمد نبي ساحل د بولې دپاره ځان دغه کړی شو، یعنې ثبت نام یې کړی او غوښتل چې په آی پی ایل کې ولوبېږي، خو د هغه قیمت لوړ و او د ټیمونو سره دومره روپۍ نه وي چې هغه وپلوري، نو د هغې د وجې بې پاتې شو. نبي ساحل یو له هغو لوبغاړو دی چې ډېر خطرناک لوبغاړی دی. په وروستیو کې خو لوبې ډېرې ښې کړي دي، ډېر ښه هټینګ کوي او ډېر ښه بالینګ کوي. زما په نظر آی پی ایل کې ځکه هغه ثبت نام ونه کړ چې د هغه کوشش دا و چې ونه لوبېږي، او بل خبره دا ده چې په آی پی ایل کې د غټو لوبغاړو ځینې وخت ارزښت کمېږي. نو نبي تېره پیره پاتې شوی و، نو دا پیره یې غوره دا ګڼلې ده چې باید ثبت نام وکړو. او بالکل همداسې یادونه دې وکړه. تېر کال ډیوډ وارنر چې یو بهترینه پلیر دی، هغه هم آی پی ایل کې وانخیستل شو. وقار سلام خیل باندې غږېږو، دا یو بهترینه پلیر دی، د بېلابېلو مشهورو لیګونو کې لوبېږي، خو تر ډېره چوپ پاتې دی. رسنیو هم دې ته وخت نه دی ورکړی او د افغانستان لوبډلې لپاره هم نه لوبېږي. آیا دا ځل به آی پی ایل کې وقار سلام خیل ولوبېږي او که نه؟ زما په نظر وقار سلام خیل بهترینه پلیر دی، ډېر ښه بالینګ کوي. ما یې لوبې تعقیب کړي دي د نړۍ په غوره لیګونو لکه بګ باش، ویټیلیټي بلاست، سلبالیز لیګ کې هم لوبېږي. ډېر ښه لیګونه لوبوي او ډېر ښه لوبې کوي. نو د وقار سلام خیل چانس خو ځکه زیات دی چې د آی پی ایل لپاره هغه لوبغاړي غوره شوي دي د اخیستلو لپاره چې ښه لوبغاړي دي، او زیاتره د ټیمونو په وینا دا خو پټ پاتې کېږي ځینې موضوعات د ټیمونو پر وینا باندې د هغوی د کوچ سټاف او د غوراوي کمیټې له لورې ځینې لوبغاړي ته ویل کېږي چې تاسو باید د بولۍ لپاره ثبت نام وکړئ او هغوی غوره کېږي. نو د همدې کبله زما په نظر وقار سلام خیل ډېر چانس لري د هغه وروستیو میچونو ته. وقار سلام خیل به انشاءالله وپلورل شي، خو چې د کوم ټیم لخوا دا نامعلومه، دا خو نامعلومه ده. تر ټولو جالبه خبره چې هغه دا ده، فضل حق فاروقي درنو لیدونکو تېر کال په آی پی ایل کې یوه ویکټ هم وانخیسته، خو دا ځل هم غوره شوی دی. څه فکر کوئ دا ځل فضل حق فاروقي چانس لري چې په آی پی ایل کې به واخیستل شي او که نه؟ حماد صاحب داسې ده چې په آی پی ایل کې زیاتره وخت داسې لوبغاړي چې کارکردګي خنۍ هم بیا هم بار بار اخیستل کېږي، لکه د ګلن میکسویل په آی پی ایل کې داسې ښه کیریر نه لري، خو بیا هم بار بار د آر سی بي او تېر کال د پنجاب لپاره ولوبېده. نو فضل حق فاروقي یو نړۍ کې هغه بالر دی چې ښه بالر دی او بهترینه بالینګ کوي، خو دا چې تېر کال ورته په داسې ټیم کې ځای و چې هغوی سره د جوفرا آرچر او ښه بالران وو، که څه هم په وروستیو کې ورته چانس ورغی خو ښه بالینګ یې ونه کړ. نو دا داسې ده چې
په آی پی ایل کې کېدای شي یو کال د یو لوبغاړي کیریر ښي بل کال یې کیریر خراب وي یعنې ښه لوبېږي نو زما په نظر فضل حق فاروقي یو ښه بالر دی او کېدای شي د ځینو ټیمونو لخوا هغه هم واخیستل شي ځکه د فاروقي اټیک بالینګ ډېر ښه او کولی شي چې که په ښه وخت کې هغه ته چانس ورکړل شي او مسلسل ډول باندې نو فاروقي زه په دې مطمئن یم چې ښه بالینګ کولی شي ډېر ښه زه د لسو غوره شویو لوبغاړو ریټونه تا سره شریکوم درنو لیدونکو سره هم شریکوم په دغه ریټونو باندې باید افغان لوبغاړي واخیستل شي او که نه ریټونه یې جګ دي که ټیټ دي مجیب الرحمن چې دی 2 لکه دی وین الحق هم 2 لکه دی فضل حق فاروقي هم 100 لکه دی رحمان الله ګربز 1.5 لکه دی عرب ګل مومن 40 لکه وحید الله زدران 10 لکه ګلبدین نایب 100 لکه صدیق قاتل 15 لکه قیس احمد 15 لکه وقار سلام خیل 100 لکه تر ټولو جګ ریټونه چې درنو لیدونکو هغه دی د مجیب الرحمن چې 200 لکه دی نوین الحق هغه هم 200 لکه دی او رحمان الله ګربز 1.5 لکه د دې ریټونو ته په کتو ستاسو په نظر دغه درې لوبغاړي به داسې اخیستل کېدلی شي او که نه او بالکل بیګا ما د ګربز میچ وکاته په انټرنیشنل لیګ کې 50 موکړه ډېر خلک یې دی په ټیټن کې هم ډېر ښه میچونه وکړل نو وروستي میچونو ته په کتو ګربز خو انشاءالله دا پیره ضرور اخیستل کېږي نه پوهېږم چې کوم ټیم به یې واخلي خو زیاتره هغه ټیمونه چې د بیټینګ لاین اپ یې کمزوری کېدای چې کوشش د ګربز د اخیستلو ډېر عظمت له لوبډلې سره پاتې کېدل یعنې هغې ځان سره وساتلو دا عظمت لپاره په تاوان کې ده په ګټه کې که دا ځل آی پي ایل ته وړاندې شوی وی شاید ډېر ښه قیمت یې کړی وی او دا ځل په ډېرو جګو پیسو پلورل شوی وی آیا دا خبره صحیح ده که نه عظمت پر ځای پاتې شو هغه خبره صحیح ده که وکتل شي د عظمت لپاره دوه خبرې دي لومړی دا چې دلته کېدای شي د نړۍ ښه خالونډران زیاتره وخت پاتې کېږي بالکل او زیاتره وخت داسې یو لوبغاړی په آی پي ایل کې اخیستل کېږي چې دومره توقع ترې نه کېږي په ډېرو جګو پیسو اخیستل کېږي د عظمت لپاره په پنجاب کې لوبېدل یو د افغانستان لپاره ښه خبره دا ده چې د هغوی د کوچ هیډ کوچ چې دی ریکي پوینټینګ دی هغه ډېره زیاته تجربه لري افغانستان لپاره یو معنوي اړخ دا دی ځکه چې عظمت به هغه نه ډېرې زیاتې تجربې واخلي هغه یو سینیر لوبغاړی د وخت بل د ټیم سره پاتې کېدل ځکه خو که سږ کال په آی پي ایل کې د عظمت کارکردګي ښایي او لوبېدلې ښایي نو کال کولی شي چې یا د دوی سره د خپل تړون لغوه کړي او یا هم همدغه ټیم یې په ډېرو زیاتو جګو پیسو واخلي ډېره زیاته مننه په کول کې که خبره وکړو د غضنفر او نور احمد په آی پي ایل کې لوبېدل څنګه دي تېر کال غضنفر ممبئی انډینز لوبډلې واخیسته خو د مریض شو بیا لا نړۍ سږ کال بیا هم هغې له ځان سره وساته غضنفر کې داسې څه دي داسې څه کمال پکې دی چې غضنفر یې وساتلی علت یې څه کېدلی شي د آی پي ایل ټیمونه زما په نظر څومره چې دوی کوشش دا کوي چې داسې پراپر لوبغاړي سپنران پیدا کړي چې هغوی ښیي اوس که وکتل چې د هند پیچونه د سپین لپاره ډېر زیات سازګاره دي او سپین پرې ډېر ښه بالینګ کولی شي نو غضنفر یو ښه بالر دی بهترینه بالر دی او موږ یې لوبې وکتلې چې ډېر ښه پرفارمنس یې وکړ د افغانستان لپاره ممبئی په ده کې یو څه لیدلي دي او کېدای شي هغوی په دې پوهېږي چې د آی پي ایل په لوبو کې او د هند په پیچونو د غضنفر بالینګ ډېر ښه وي او د ممبئی لپاره ګټور تمام شي ځکه یې ډېر زیات جګ اخیستی او په جګو روپو باندې او بل د نور احمد خبره وکړه نور احمد خو واقعا د افغانستان لپاره ښه نه دی لوبېدلی دا باید حقیقت ووایو خو نور لیګونو کې ډېر ښه لوبېږي که د امریکا لیګ ته وګورو که انټرنیشنل لیګ وګورو که دوبۍ لساریز لیګ وګورو د بنګلادیش لیګونه وګورو په ټولو کې نور احمد د یووالي توپ اچونه کوي د توقع خلاف لوبه ترسره کوي خو ولې د افغانستان لپاره هغه کومه تمه چې کېږي هغه د افغانانو نیوکه هم دا ده چې نور احمد کله د افغانستان لوبې نو زیاتره د هغه د انلاین ترې غلطېږي دوه درې وایټه کوي بیا زیاتره افغانان دا وایي چې په بهرنیو لیګونو کې ډېر ښه بالینګ کوي خو دلته چې راشي وایټونه کوي د نور احمد بالینګ ډېر بهترینه دی په آی پي ایل کې او هغه سره د نړۍ سینیر لوبغاړی ایم ایس ډوني مشهورین دي
که څه هم نور احمد به یو ښه بالر دی، بهترینه بالینګ کوي، خو ورسره څنګ کې دی مزډوني مشهوري بیا د هغه لپاره تېر کال یې په آی پی ایل کې غوره توپ اچونه هم وکړه، ډېر وکټ یې فکر کوم اخیستی وي، دویم که درېیم نمبر کې هم راغلی و. یوه مهمه خبره هغه د وحید زدران ته چې دا ډېر کمکی دی، یعنې 18 کاله او 26 ورځې فکر کوم چې عمر لري، تر ټولو کم عمر دی لري او دا هم غوره شوی دی. فکر کوي دا به واخیستل شي او قیمت یې هم چې دی هغه بیا 10 لکه دی. داسې ده چې حماس صاحب په آی پی ایل کې زیاتره وخت داسې فیصلې کېږي، یعنې داسې لوبغاړي اخیستل کېږي چې پرفارمنس یې که ښه وي او که نه وي. وحید زدران سره زموږ زیات افغانان کېدای شي هغه څه په اړه معلومات نه لري، ولې چې د آی پی ایل بولۍ ته سلیکټ کېږي د هغوی د سلیکشن کمیټي او د ټیمونو مشران او کوچ دوی د افغانستان کورنۍ کرکټ دا ډېر زیات تعقیب کړی، هغوی د لوبغاړي په ارزښت او د لوبغاړي په لوبېدلو پوهېږي. نو وحید زدران سلیکټ شوی دی، خدای دې وکړي چې واخیستل شي، خو زما په نظر امکان به ونه لري. درنو لیدونکو زه سره معلومات شریکوم چې دا ځلې څومره کسانو ثبت نام آی پی ایل ته کړی و، څومره کسانو غوره شو، څومره بیټسمینان دي او څومره توپ وهونکي دي. دا ځلې آی پی ایل بولۍ مراسم چې د 14 ډسمبر ترسره کېږي، 2:30 بجې دغه مراسم پیلېږي. 1450 لوبغاړو څخه 350 لوبغاړي غوره شو یا انتخاب شوي دي چې 14 پکې تقاعد شوي لوبغاړي دي، یعنې هغه لوبغاړي دي چې کرکټ یې پرېښی دی خو دا ځل هم آی پی ایل بولۍ کې غوره شوي دي. دغه کې 12 کیپران دي او همدارنګه 200 بیټسمینان دي او پاتې بیا بالران او اولراونډران دي، یعنې 200 بیټسمینان هم غوره شوي دي. وروستیو کې په کل کې د آی پی ایل په بولۍ په اړه وغږېږي، نور زموږ خبرونه هم پای ته رسېږي. ډېره مننه حماد صاحب. دا ځل په آی پی ایل کې زیاتره ټیمونو خپل لوبغاړي له ځان سره ساتلي دي او کوشش یې کړی دی چې دوی د بولۍ لپاره کمې روپۍ ولري. نو زما په نظر چې خدای دې وکړي افغان لوبغاړي واخیستل شي. بل خبره دا ده چې دا ځل به آی پی ایل ډېر جالب ځکه وي چې د نړۍ زیاتره قوي لوبغاړي پکې نشته دی، لکه انډري راسل، پاپ ډوپلاسس، معین علي. نو څه ناڅه به کمرنګه وي د راسل په نشتون کې، ځکه راسل ډېر ښه مینهوال لري، معین علي دي هغوی پی ایس ایل ته راځي، پی ایس ایل کې د ګډون لپاره هغوی نوملیکنه کړې ده او کېدای شي اخیستل شوي وي. نو خبره مې دا کوله چې آی پی ایل بولي به ترسره کېږي، وبه ګورو چې کوم افغان لوبغاړي اخیستل کېږي. خو یو خبره کوم د عرب ګل مومند، پرون مې د یو چا سره خبرې کولې وي، عرب ګل مومند د یو ټیم په خوښه باندې بولۍ ته ثبت نام کړی دی او د سلیکټ شوی دی، غوره شوی دی. نو د عرب ګل مومند چانس هم ډېر زیات دی. ما دا فکر بیا ځان سره وکړ چې د هغوی زموږ دومره کورنۍ کرکټ تعقیبوي، نو د دوی دپاره ډېر زیات ریسرچ او څېړنه کوي، هغوی معلومات کوي، تحقیق کوي، یو لوبغاړی بار بار ګوري، د هغه بالینګ ګوري، د بالینګ سټایل یې ګوري او بیا د بولۍ دپاره هغه ته وایي چې تاسو ثبت نام وکړئ بیا غوره کېږي. نو چانس د هغه هم ډېر زیات دی. خدای دې وکړي چې هغه هم واخیستل شي، ځکه نوی لوبغاړی دی، ځوان لوبغاړی دی او د آی پی ایل تجربې به افغانستان ته له ځان سره راوړي. ډېره زیاته مننه کور ودان. ډېره زیاته مننه حماد صاحب له تاسو څخه او ستاسو د یوټیوب چینل له قدرمنو لیدونکو څخه چې موږ مو دې ته راوت کړو او په خپرونه کې مو موږ ته ګډون راکړ. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. سره خپل نظریات شریک کړئ. آیا دغه 10 افغان لوبغاړي چې غوره شوي دي دا ځلې به په آی پی ایل بولۍ کې واخیستل شي او که نه؟ او یوه وروستۍ پوښتنه هغه له تاسې څخه دا کوم چې سږکال یې به د 2026 کال آی پی ایل پایلو به څوک ګټي؟ دا پوښتنه بیا تاسو زه پرېږدم. ډېره زیاته مننه. باقي ښه وخت. الله امان.